اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. ما د کلاس 9 د بیالوجي چپټر نمبر 3 بایوډایورسټي شروع کړل. په بایوډایورسټي کې نن ټاپک چې دی هغه دی وایرس. نن سبا زمانه کې د دې وایرس د ټکی نه څوک دی ناشنا نه دي. هر سړی پیژني چې وایرس چې دی دا څه کوي، ځکه چې کرونا وایرس دور دی. هر سړی ته چې دی پته لګېدله چې وایرس چې دی دا څه شی دی. خو د ټاپک شروع کولو نه مخکې پیج لایک کړئ او یوټیوب کې زما چینل دی هوم اف بیالوجي سرچ کړئ، سبسکرایب یې کړئ او د بیل ایکان ضرور وای چې زما هر ویډیو چې دی هغه تاسو ته راځي. نو سره زما خپل ټاپک طرف ته چې وایرس چې دی څه دی. نو کلاس 9 چې کوم سټوډنټان دي نو هغوی د پیپر دپاره دا ټاپک چې دی دا ډېر زیات اهم دی، ځکه چې دا په شارټ کوېشن کې هم راتلی شي او په لنګ کوېشن کې چې دی هغه هم راتلی شي. نو اول په سر دا خبره ده چې د دې وایرس مطلب دی وینوم، او د وینوم مطلب دی پوایزنس فلوئډ یعنی زهر. کله چې دا زهر زموږ بدن ته لاړ شي، دا وایرس لاړ شي، نو زموږ وایټ بلډ سیل د دې سره جنګ کوي. که زموږ وایټ بلډ سیل په دې زورور شو، وایرس به ختم شي. که فرض که زموږ وایټ بلډ سیل په دې زورور نه شو، نو دا وایرس چې دی الټه موږ باندې خپل اثر پرېږدي، موږ به بیمار کړي. لکه موږ د زیړ زړی، تور زړی وغیره دا د دې وایرس نه راځي او زموږ لیور وغیره هر څه چې دی هغه بیا خرابوي. اوس د دې وایرس شارټ ډیفینیشن درته کوم چې virus is nucleoprotein particle. دوه ټکي، یو نیوکلیو دی او یو چې دی پروټین دی. د دې نیوکلیو مطلب دی نیوکلیک ایسډ او د پروټین مطلب پروټین شو. اوس دا نیوکلیک ایسډ چې دی نو دا فرض که زموږ سره یو خلیه ده، د دې خلیې په دې منځ کې زموږ سره نیوکلیس دی او په دې نیوکلیس کې دننه دا نیوکلیک ایسډ چې دی هغه موجود دی. زما مطلب دا دی د نیوکلیک ایسډ چې دی دا زموږ سره یا ډي ان اے او یا زموږ سره آر ان اے. د دې مثال تاسو لرکوم لکه زه د وایرس یو قسم دی د هغې شکل زه تاسو ته وباسم چې دا زموږ سره یو وایرس دی. د دې زموږ سره درې حصې دي. یو ته موږ وایو هیډ، دې ته موږ وایو نیک، او دا کوم حصه چې ده نو دې ته موږ وایو ټیل. اوس وایرس چې دی نو په دې کې د نیوکلیک ایسډ چې دی صرف یو قسم موجود دي، یا به زموږ سره ډي ان اے موجود دي. که فرض که په دې کې ډي ان اے موجود دي نو هغه به زموږ سره ډبل هیلیکس وي. په ساده الفاظو کې تاسو ویلی شئ په پښتو کې چې اړنبۍ به شان شکل یې ډي ان اے. او که فرض که ډي ان اے پکې نه وي یا پکې زموږ سره صرف آر ان اے موجود دي، هغه سنګل سټرینډ دي، او د ډي ان اے چې دی نو دا ډبل سټرینډ دي. اوس په دې ځای کې دا ټکی چې دی نیوکلیو پارټیکل دی. نیوکلیو پارټیکل دی، نیوکلیو پروټین پارټیکل. نو نیوکلیو دا ټکی چې دی دا د ډي ان اے او آر ان اے دپاره راغی، او د پروټین دا ټکی چې دی نو دا د نیوکلیس نه یعنې د دې ډي ان اے او آر ان اے نه چاپېره یو هیډ موجود دی. دې ته موږ وایو کیپسیډ یا ورته ویلی کېږي هیډ. نو دا کیپسیډ او هیډ چې جوړ دی نو دا د پروټین پارټیکل نه جوړ دی. نو پروټین او نیوکلیک ایسډ دې ته په جمع باندې موږ وایو نیوکلیو پروټین پارټیکل. نو موږ داسې ویلی شو چې د نیوکلیو پروټین پارټیکل از کالډ ا وایرس. اوس د دې ډسکوري ده. نو ډسکوري باره کې دا خبره یاد ساتئ چې اول په سر د وایرس ډسکوري چې ده نو هغه په 1892 کې شوې ده، او دا څوک و دا یو رشین بیالوجسټ و او د هغه نوم و ایواناسکي. اول په سر چې دی نو د وایرس ډسکوري چې ده هغه ده کړوه. بیا په دې کې د سایز خبره راځي چې وایرس چې دی د دې سایز څونه دی. خو یاد ساتئ کله چې موږ د وایرس خبره کوو نو هلته خامخا د بکټیریا خبره راځي، چې کله د بکټیریا خبره کوو نو هلته د وایرس خبره راځي. نو په وایرس کې دا خبره ده چې دا د 10 بعضې ماهرین وو چې دا 10 ټایمز وړوکی دی د بکټیریا نه، بعضې نه وو چې دا 1000 ګونه وړوکی دی، او بعضې نه وو چې دا 10,000 ټایمز چې دی هغه وړوکی دی. چې دونه وړوکی دی موږ په خپلو سترګو باندې نه وینو. نو ظاهره خبره ده چې په کوم سکول کالجز یا په میډیکل لیب کې چې کوم مایکروسکوپ استعمالو، کوم کمپاوند عام مایکروسکوپ چې په هغې باندې دا په نظر نه راځي. نو د وایرس آیډنټیفیکیشن د هغې د ابزرویشن لپاره یعنې د پهچان لپاره موږ دوه کارونه کوو. یا موږ دا چل کوو چې موږ الکتران مایکروسکوپ یوز کوو. الکتران مایکروسکوپ داسې چې کله دې خبره راځي نو دا په نیشنل لیول باندې راځي چې الکتران مایکروسکوپ په هر لیبارټري کې موجود نه وي. دا په ملک کې یو څو دي زموږ. او که فرض کې الکتران مایکروسکوپ نه وي نو د دې لپاره زموږ په لیب کې بایو کیمیکل ټیسټ کېږي.
بایوکیمیکل ټیسټ په ذریعه باندې پته لګي چې آیا د انسان ته چې کومه بیماری راغله په دې کې بلډ ټیسټ ولا کوي چې آیا په دې کې وایرس موجود دی که نه دی. د هغې طریقه دا دی چې واټر چې دی اول سټیرایل کړي، هغې له خپل ټمپریچر ورکوي، نو هغه زموږ سره د بایوکیمیکل ټیسټ دی. نو په دې دوو طریقو باندې د دې وایرس چې دی پته لګي. بیا په دې کې دا خبره ده چې د وایرس شیپ څنګه دی. نو شیپ چې دی د دې څلور قسمه، یو زموږ سره دی راډ شیپ چې یا بالکل زموږ سره دی لغزي. د دې اگزامپل زموږ سره ټوبیکو موزایک وایرس دی، لکه زموږ سره کوم تمباکو چې دی د هغې په پاڼو باندې چې کوم وایرس اټیک کوي نو د هغې شکل چې دی هغه زموږ سره راډ شیپ وي. او دویمې زموږ سره دی راوند شیپ چې نو هغه زموږ سره بالکل غونډي او د دې اگزامپل پولیو وایرس دی. بل په دې کې درېمې شیپ دی ټیټفول. نو ټیټفول تاسو خیال کړئ لکه سیندخې هغه وړوکی د ایګ نه چې د سیندخې وړوکی بچی راوځي په اوبو کې ګرځي راګرځي نو هغه ټیټفول وي. نو د دې شکل چې دی دا د هغې په شان وي. بل زموږ سره په دې کې څلورم چې دی زموږ سره پالیهیډرل داسې چې د هغه وایرس چې د هغې ډېر زیات سیډونه وي لکه غني غني شان شکل وي. په دې کې زموږ سره زیاتره انیمل وایرس راځي او یا پکې زموږ سره چې دی پلانټ وایرس راځي نو هغه چې دی پالیهیډرل. بل په آخره کې د وایرس نیچر څنګه دی. نو د وایرس لپاره موږ یو ټکي استعمالوو پیراسایټ چې دی په عام پښتو الفاظو کې موږ وایو چې دا مفتخور دی. نو وایرس چې دا هم یو مفتخور دی. هغه داسې چې وایرس الو خپل کار کوي، الو دا ژوندی چې کله دی یو لیوینګ خلیې ته ننوځي، دا چې خلیې ته ننوځي هغه لیوینګ وي، مطلب سیل ما مطلب سیل نه چې کله سیل ته ننوځي دی هلته کې ژوندی خپل کاپیز جوړوي خپل کار کوي. خو چې کله دته د لیوینګ خلیه نه میلاویږي نو دی د هغې نه بهر چې دی بیا مړی دی خپل کار نشي کولی. نو ځکه ورته ویلی کېږي چې وایرس چې دی د اوبلیګیټ پیراسایټ دی، دا مفتخور دی. نو دا د وایرس یو شارټ کې ټاپک و. کلاس 9 په لیول باندې چې دی دونه پوره دی. څنګه چې مخکې ما وویل شارټ کوېسچن کې یا بل کوېسچن کې د دې چانسز چې دی هغه شته، خو لنګ کوېسچن کې راځي دا د جز په شکل باندې راځي. زه امید کوم په ټاپک چې دی अब تاسو پوه شوي. لایک یې کوئ، کمنټ به وکړئ، شیر یې کوئ، دوستانو سره شیر کړئ او پریکټس به وکړئ چې په دې کې څه دي او څه پکې نه دي. خو څلور خبرې پکې یادې ساتئ چې وایرس وینوم دی، بیا د ډیټرمینیشن نیوکلیو پروټین پارټیکل دی او بیا د ډسکوري چا کړل دا سایز څنګه دی، شیپ څنګه دی او په آخره کې نیچر چې دی هغه د وایرس څنګه دی. بل ویډیو سره بیا حاضر شو د نوي ټاپک سره. تھینک یو ډېر مننه.